ډېر محترمو او عزتمندو مشرانو همزولو او کشرانو وروڼو، الله تبارک وتعالی چې په دنیا کې موږ ته د ژوند د تېرولو کومې طریقې ښودلي دي، هغه ټولې د آخرت د نجات دپاره هم ضروري دي. لیکن بنیادی اصولی خبره دا ده چې په دې باندې پکار ده چې هر انسان، هر نارینه او زنانه پوه وي چې د قرآن و سنت تعلیمات محض د آخرت د نجات دپاره نه دي، ځکه د آخرت نجات منحصر دی د دنیا په ژوند باندې، چې د دنیا ژوند چا صحیح تیر کو آخرت به کامیاب شي، چې د دنیا ژوند یې ټیک تیر نه کو آخرت نشي کامیابېدی. د دې وجه نه د قرآن او د سنت ټول تعلیمات د دې دنیا د ژوند دپاره دي. کامیاب ژوند که غواړئ، ښایسته ژوند که غواړئ، د نجات لارې که د مشکلاتو نه غواړئ او د تکلیفونو نه غواړئ، که دا کامیابي غواړئ نو د قرآن و سنت لاره خپله کوئ. کاروبار په دې طریقه باندې جوړ کړئ، خپل معاملات د خپل خپلوانو سره، د رشته دارانو سره، کاروبار، تجارت، عدالت څه چې دي دا د دې دنیا دپاره دی او د دې دنیا د ژوند طریقې ښودلی شوي دي په قرآن و سنت کې. په دې وجه باندې څوک چې د دنیا ژوند کامیابول غواړي نو قرآن و سنت ته به راځي، او چې دا د کامیاب کو د قرآن و سنت په رڼا کې نو د آخرت ژوند هم کامیاب شو. او چې چا د دنیا ژوند خپل کامیاب ژوند جوړ نه کو نو آخرت یې نشي کامیابېدی. موږ ته چې کومه دعا ښودلی شوې ده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه، په دنیا کې هم خوشحالي راکه او په آخرت کې هم خوشحالي راکه. دا خوشحالي د مال و دولت خوشحالي یوازې نه ده، ټیک دا غم پکې دی، حلال مال چاته ډیر میلاو شي نو خوشحالي به راشي، لیکن اصل خوشحالي دا ده، اصل خوشحالي چې د دنیا ژوند ټول د الله او د الله د پیغمبر د طریقو مطابق شي. نو که دنیا د سره نم یي که نه نم یي نو څه پروا به نه یي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، تاسو په غور باندې واورئ، اربع اذا كن فيك، اربع اذا كن فيك فلا عليك اذا فاتك ما فی الدنیا. سلور خبرې چې پتا کې در پکې، سلور خبرې، سلور خصلتونه، سلور عادتونه، نو هیڅ پروا نشته که د دنیا ټول هر څه ستانه فوت شي او هیڅ شی سره نه وي نو پروا نشته. سلور خبرې کومه کومه دي چې دا در پکې، هیڅ پروا مه کوه، د دنیا یو شی دې سره بل نه وي، دا دې کافي دی. فرمای حفظ امانة وصدق حدیث وحسن خلیقة وعفة فی طعمة. حفظ امانة، د امانتونو حفاظت در پکې و، چرته د امانت نه ضایع کو، نه د انسانانو امانتونه او نه د الله امانتونه، دواړه مراد دي. الله چې کوم امانتونه درکړي دي پکار ده چې موږ ضایع نه کړو. دا اندامونه، سترګې، غوږونه، لاسونه، خپې، زړه، دماغ، ټول د الله امانتونه دي. دا چې څنګه هغه ویلي دي یو حکم یې کړی مقص استعمال کړه، او چې د انسانانو څه امانتونه در سره دي هغه امانتونه ټیک ټیک ادا که واپس. د هیچا په امانت کې ذره بر خیانت ونه شي. نو د مال امانتونه هم دي او د خبرو امانتونه هم دي. پکار ده چې د مؤمن سینه او د زړه دننه لوښی ډېر لوی او غټي رازونه پکې پراته دي، د خلکو خبرې پکې، پټې خبرې،
مشورې چا اخیستې دي، دا ټول هر څه دننه پراته وي. نو دا د خبرو امانتونه هم چې د چا تا سره ایښودي دي دا هم ضایع نه شي. مجلسونو کې خبرې کیږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای المجالس بالامانه، دا مجلسونه چې قائم دي دا د امانت په وجه قائم دي. که امانت کې خیانت کیږي او د مجلس خبرې بهر کیږي نو د مجلس خو بیا پیدا نشته. مجلس د دې دپاره دی چې د دې خبرې به همدلته په مجلس کې پټې پاتې، دا به چاته ښکاره کوئ نه، الا دا چې مجلس فیصله وکړي، یو شورا یو اداره وه چې هغې فیصله وکړه دا د خبرې د خلکو ته ورسي، نو هغه خو ټیک ته ورسوه. اوس دغه امانت دی چې ته یې ورسې. نو وړاندنۍ خبره په دې څلورو خبرو کې حفظ امانت، چې د امانت حفاظت در پکې یو، او دویم وصدق حدیث، وصدق حدیث رښتیا خبره، همیشه رښتیا وایا، همیشه رښتیا وایا، چړتم دروغ خبره ونه کې. نو چې همیشه د رښتیا وي نو نجات به درته میلاویږي، همیشه په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. ځکه دروغ ویل د مؤمن شان نه دی، د ایمان سره دروغ نه جمع کیږي. د دروغ عادت او صفت چې په چا کې وو نو د مؤمن نشي کېدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه وفرمایل ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، د بخاری و د مسلم متفق علیہ حدیث دے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے، فرمائی چی رشتیا ویل نیکی طرف تا ہدایت کئی، رشتیا بتا نیک لارے تا بیائی، صحیح لارے تا بدی بیائی، او نیکی سڑے جنت تا بیائی. رشتیا نیکی طرف تا بیائی، ان رشتیا ویل نیکی دا، او نیکی جنت تا بوتلل کئی، جنت تا بوتلل کئی. او یو سڑے رشتیا وی عادت دا رشتیا جوڑ کی تر دے چی دا اللہ پا نسبانی صدیق لکلیشی، دا صدیق دے مسلسل رشتیا وی نالتا صدیق اعلان کڑشی. او بیاو فرمائل وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، او کذب او دروغ گناہ طرف تا بوتلل کئی، گناہ طرف تا، نافرمانو طرف تا، غلطو طرف تا، مصیبتونو طرف تا بیائی. او فجور او گناہونا یهدی الی النار، دا وور طرف تا بوتل کئی، دوزخ تا سڑے بیائی. نو رشتیا دی جنت تا بیائی او دروغ دی دوزخ تا بیائی. او بیاو فرمائل وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. یو سڑے مسلسل دروغ وی پارا خبر کے، پا معاملاتو کے، پا خبرو کے، پا گپ شپ کے، وہ دروغ عادت دے. نو دروغ وی تر دے چی دا اللہ پر نسبانی دے کذاب ولی کلیشی، چی دا دروغ جن دے. او کذب نتیجہ دوزخ تا بوتلل کئی. فرمائی وصدق حدیث، دویم خبر سره سلور خبری در پکی نو د دنیا ټول هر څه د نفوت شو، هیڅ شی در سره نشته، پروا مکوه، پروا مکوه، هر څه در سره دی. حفظ امانت، د امانتونو حفاظت، وصدق حدیث او رشتیا خبره، چې همیشه د رشتیا وي ځان ته ګوره، دروغ مې ونه وي، رشتیا مې وي.
نو خوشحاله شه. دا صفت چې در پکې دی نو د دنیا نور هیڅ به هم در سره نه وي، مطمئنه او خوشحاله به هر څه به دې برابري. وحسن خلیقة او ښه اخلاق در سره. دریم ښه اخلاق، ښه رویه. خپله غصه دې په کنټرول کې وه. کوم ځای کې ستا لاندې خلک دی ته غصه ایستی شي، او کوم ځای کې ته نشي ایستی، چې کوم ځای نشي غصه ایستی مجبور یې هلته خو ته خامخا سم دمې. دا خو چې کوم ځای ستا اختیارات دي نو هلته ستا د غصې او ستا د ښه او د بد پته لګي. د ښه سړي باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل خیرکم خیرکم لاهله. په تاسو کې ښه سړی به هغه چې د خپل کور والا دپاره ښیي، ځکه په اختیار کې دي، کور والا دي، بچي دي، ستا لاندې ملازمین، نوکران، خادمان څه سره دي که نه، ستا سره مکمل اختیار دی د هغې چې د دیو سره ښه سلوک وکړې او ښه سړیتوب اختیار کې نو ته واقعي ښه سړی. بهر خلکو سره ته چاته یوه خبره کوې تا ته لس کوي، تا ته ښه پته ده، ماله جواب میلاویږي. او ځکه څه معمولي غوندې څه قار غوسه کومه، قار غوسه به راځي، کیدای شي چا تاسې سترګې راوباسم ما الله دې نه سپېړه راکړي. د دې یرې نه به ته ښه سړی. دا چې ستا اختیار دی چېرته ته په کور کې دننه د خپلې ښځې سره ټول نه زیات اختیار سړي ته په ښځه باندې، اگر چې نن سبا چې دا خبره موږ وکړو نو ډېر شی خلک په زړه کې ووایي چې دا اوس غلطه شوې ده. اوس کوئی اختیارات د سړو د ښځو په لاس کې راغلي دي. لیکن د پښتنو عموما دلته چې کوم د پښتنو مزاج د نو کوم دا دی چې زنانه تابعداره وي، او دا تابعداري څه عیب نه دی. کوم ځایونو کې زنانه د خپل خاوند تابعداره ده، دا د مسلمانانو کور دی، دا د ایمان والو کور دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې د تلو والو کور دی چې دا نظام جوړ کړی که نه د سړي ته څه اختیارات دي، څه زنانه ته دي. نو چې دا کله ته الټه کې څنګه چې بعض ځایونو کې خبره الټه شوې ده. یو ځای کې بهر عرب ملکونو کې یو ځای کې همداسې غټ مجلس کې مرکز وایي که زما درس و نو د زنانو حقوق مې بیان کړه. د هغې نه پس یو کس دوه راپسې راله د درس نه پس چې ستا سره بله موضوع نه وه چې هغې باندې تقریر مونږ ته کړی وی. نو ما چې ولې دا خو ډېره اهمه موضوع ده. وی چې د دغو د لاسه خو په عذاب یو، حقونه خو ټول هغوی اخیستي دي، زموږ سره خو هېڅ نه دي پاتې. اوس پې تا د پاسه نور هم وی چې دغه دې بل دسخط دې پې وکړو. وی چې هغه حقونه چې په شریعت کې زمونږ دي هغه رانه هغوی اخیستي دي، هغه اوس مونږ ادا کړو، تابعداري مونږ شروع کړې ده. لیکن الله تبارک تعالی یو نظام جوړ کړی، سړي ته مشر ویلی دي، اختیارات هم ورکړي، ذمه دارۍ هم ټولې ورکړي دي، زنانه دې نه ټول آزاده کړې ده. ته به صرف خبره منې، اطاعت به کوې، تا دپاره به دې کې اجر دی. د زنانو صفت بیان کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ښه ښځه به کومئ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. فرمایل زنانه چې کله 15 وخته منځونه په پابندۍ کوي، د رمضان د میاشتې روجې په پابندۍ نیسي، او د خپل خاوند اطاعت کوي په معروف کې، د نیکۍ په کارونو کې، په ګناه کې نه، نو د جنت په کومه دروازه چې خوښی ننوځي دي، په کومه دروازه، نو چې جنت دومره آسان کړی دی ستا دپاره، نو ته به ځان له نور بوجونه زیاتول غواړي. خو بهرحال ښه اخلاق هغه دي، ښه اخلاق والا سړی به کومه وي په خپل کور کې د خپلې ښځې دپاره ښیي. نو چې بهر ډېر ښه سړی لیکن په کور کې چې ننوځي نو وایي چې لکه ځناور کور ته راغی داسې رویه دي، نو ته ښه سړی نه یې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زموږ دپاره نمونه خو هغه ده که نه، وانا خیرکم لاهلی، وانا زه د خپل کور والا دپاره د ټولو نه زیات ښه یم. یعنې زه په خپله د خپل کور والو دپاره ستاسو له ټولو نه زیات ښه یم. نو ښه اخلاق،
صبر، حوصله، برداشت د یو بل سره په رویو کې په معاملاتو کې دا ټول ښه اخلاق. نو وحسن خلیقة ښه اخلاق. نن سبا د ښو اخلاقو په ځای بد اخلاقۍ ډېر غټ مقام موندلی دی. تاسو ته پته ده که نه؟ سوشل میډیا باندې نن خلک ټیک ټاکران ټیک ټاکن دا نوم څنګه نوم دی د قبیح کارونو نومونه هم څه قبیح غوندې دي کېدي که نه. نو هغه کارونه به کوي چې په ټوله دنیا کې به دی رسوا کېږي، لیکن شرم ختم شو، حیا ختم شوه. حدیث کې چې څنګه راځي اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، چې کله د نه حیا ختمه شوه نو دې خوښه ده چې څه کوې نو هغه کوه. نو ټیک ټاک والا څه دي؟ څه ښه خبره نه وي. کاشکې څه نیکه خبره چا کولی، یو اهمه خبره مختصره په 2 سکنډه کې واوره، په 10 سکنډه کې واوره. د نیکۍ څه خبره ډېرې نه شي اورېدی، زه یوه خبره خو واوره. داسې نه، د بې غیرتۍ کارونه، د بزدلۍ کارونه، د بد اخلاقۍ کارونه، بس په څه وجه باندې دا ویډیو په ټیک ټاک باندې لرې لاړ شو، ډېر فالورز راشي، لایکس راشي، پته نه لګي څه شی راشي او پیسې میلاو شي. په دې باندې ټولې دنیا یو منصوبه دا جوړه کړې ده، دته څومره ډېر لایکس راغله بیا ته د پیسې میلاویږي، څومره ډېر خلک ویورز راغله همدومره حساب به تا ته پیسې میلاویږي. بغیر د څه معیار نه شهرت حاصلول. پخوا به د پښتنو متل کو موږ به وایي داسې ګډې وډې وایي، پخواني متل یې وایي که نه چې څوک دې نه یادوي په محراب کې امتیاز یې وکړه چې ټول خلک به دې بیا یادوي. دا به موږ نه منله. پښتنو مشرانو پخوانو دغه به خبرې وي تاسو ته به یادي، لیکن موږ نه جي دا خبره د کولو خبره ده اوس دی چې کې، لیکن نن هم هغې ته خبره را رسېدلې ده چې د دین هم دریغ نه کوي چې ټوله دنیا مې وګوري او ویډیو مشهور شي. دا چې واقعي حقیقي او یو اسلامي حکومت راشي نو په دې څیزونو خو به کم از کم پابندي پکاري. زموږ د نوجوانانو اخلاق دې تباه کړه. الټه کارونه کول، غلط کارونه کول، د بد اخلاقۍ چې دنیا ټوله مې وګوري مشهور شمه. نو دا د قوم د اخلاقو د خرابولو، د قوم د اخلاقو د تباه کولو یو لویه ذریعه جوړه شوې ده. د دې استادان دي، د دې ماهرین دي او حکومتونه د دې حوصله افزایي کوي. پکار نه وه، پکار دا ده چې اخلاق باخته څیزونه نه وی، د اخلاقو د تعمیر انتظامات حکومتونو کولی. د څلورمه خبره وحسن خلیقة درېمه، او څلورمه خبره وفرمایله وعفة فی طعمة، او په خوراک کې دی پاکوالی، حلال خوراک، خوراک دی حلالي، لږ ولې نه وي لیکن حلالي، حلال خوري. نو ګوره څلور خبرې وفرمایلې چې دا څلور در پکې نو چې د دنیا هیڅ شی نه سره نه پروا مه کوه. فلا علیک اذا ما فاتک، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، څه چې د سره دنیا دی که نه دا هیڅ شی د سره نه وي، پروا مه کوه. حفظ امانت، د امانتونو حفاظت در پکې. وصدق حدیث، رښتیا خبره، خبرې رښتیا کې. وحسن خلیقة، او ښه اخلاق. وعفة فی طعمة، او په خوراک کې دی حلالوالی، پاکوالی، مطلب د حرامو نه ځان مکمل بچ ساتلی دی، مکمل بچ ساتلی دی. نو دا چې در سره وو نو هیڅ پروا مه کوه، هیڅ پروا. د دنیا مال و دولت چا سره څومره ډېر دی نو ډېر تې پاتې کېږي، چا سره لږ دی لږ به تې پاتې شي. چا سهار څه ګټه وکړه ماښامه پورې همغې وخوړله، دا چا چې په کروړونو اربونو یو شی دی. څه فرق نه پرېوځي، فرق که پرېوځي په څه باندې پرېوځي؟ فرق په دې څلورو خبرو پرېوځي. د امانت کې د خیانت نه ځان بچ ساتل،
د دروغو نه ځان بچ ساتل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دروغ ویل پرېږدوه، تر دې پورې په مذاق کې او په ګپ شپ کې مه وایه، د ایمان نفي کوي، د ایمان دپاره ډېر لوی نقصاني شی دی. نو دې نه ځان بچ وساته. او دا وفرمایل چا چې دروغ پرېښوده په ټوکو کې ولې نه وي، دروغ یې پرېښوده، زه وله په جنت کې د کور ضمانت ورکوم. نو دا څلور واړه خبرې ځان سره یاد ساتئ: د امانتونو حفاظت، رښتیا ویل، ښه اخلاق او رزق حلال. رزق حلال. الله تبارک وتعالی دې زموږ ټول ژوند د دې څلورو خبرو نه عبارت کړي او الله دې موږ ته دغسې ژوند تېرولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم